خرا کلاس ملګرو جاواسکريپټ ویډیوز ته په دې ویډیو کې موږ په nested for loop باندې خبرې کوو چې nested for loop څه ته ویل کېږي. A nested for loop is a loop that is presented inside another loop. nested for loop هغه لوپ ته ویل کېږي چې هغه پریزنټ وي په یو بل لوپ کې، یعنی کله چې په یو لوپ کې دننه بل لوپ راغلی وي دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته nested for loop ویل کېږي. JavaScript support nested loops او JavaScript کې دا زموږ سره سپورټ دا چې په یو لوپ کې کله چې بل لوپ راشي دا زموږ سره په JavaScript کې سپورټ دی او JavaScript کې موږ دا کار کولای شو، یعنی JavaScript کې هم زموږ سره nested loop شه دی دا سپورټډ دی. The loop can have one or more loops defined inside another loop. په یو لوپ کې دننه موږ سره امکان لري چې یو لوپ ووسیږي، امکان لري 2 وي 3 وي 4 وي 5 وي، یعنی په یو لوپ کې هم کېدلی شي دننه زموږ سره یو لوپ هم اوسېدلی شي، 2 هم اوسېدلی شي، 3 هم اوسېدلی شي. هر څو لوپ چې ضرورت وي تاسو کولی شئ په یو لوپ کې دننه نور لوپونه راوړئ. دې ته ویل کېږي nested loop. نو یو ځل شارټ درته وایم که څوک چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې nested loop څه ته ویل کېږي یا nested for loop څه ته وایي یا nested loop څه ته ویل کېږي، تاسو ورته ویلی شئ چې nested for loop یا loop دې ته وایي. لوپ عمومي موږ همداسې ویلی شو nested loop، یا که زه nested for loop باندې خبره وکړم nested for loop دې ته وایي کله چې په یو لوپ کې کله چې په for loop کې دننه بل for loop راغلی وي. یا که موږ وایو چې موږ خبره عمومي کوو nested loop ځکه زموږ سره لوپ زموږ سره for loop دی while دی do while وغیره لوپس دي. نو که څوک تاسو نه تپوس وکړي چې لوپ څه ته وایي تاسو ورته ویلی شئ کله چې په یو لوپ کې دننه بل لوپ راغلی وي دې ته nested loop وایي. امکان لري چې یو وي 2 وي 3 وي، هر څه چې ضرورت وي چې په یو لوپ کې دننه یو وي یا یو نه زیات لوپونه راغلي وي دې ته nested loop وایي. او nested for loop څه ته ویل کېږي؟ کله چې په یو for loop کې دننه بل for loop راغلی وي، که هغه یو وي 2 وي 3 وي، هر څه چې وي چې هغه پروګرامر یا هغه ویب ډیولپر چې مطلب دغه ته د څو دانو ضرورت وي هغه همغومره تعداد کې هغه راوړي، مثلا 2 3 4. دا تعریف یوازې JavaScript کې نه دی بلکې ټول پروګرامینګ لینګویج کې هغه زموږ سره C جاوا پایتون په ټولو کې زموږ سره چې ده همدغه تعریف په نور کې هم همداسې دی. که زه راشم ساینټکس ته د nested for loop ساینټکس ته راشو، nested for loop ګوره مخکې مونږ for loop ویلو چې په for loop کې زموږ سره چې وي for لیکلی کېږي، بیا انشلایزیشن وي، کنډیشن، انکریمنټ او ډیکریمنټ وي. او بیرته زموږ سره دې ځای کې دا قوس دلته شروع شو، په دې ځای کې زموږ سره بیرته چې شوی دی ختم شوی. او همدارنګه دلته کې زموږ سره چې وي بلاک اپ سټیټمنټس وي، مینز هغه کوډ دی چې هغه باید چې شي مونږ ته باید پرنټ شي، مونږ ته باید شو شي، مونږ ته باید وښودلی شي، مونږ ته ډسپلی شي زموږ په ویب سایټ باندې. انشلایزیشن خو تاسو پیژنئ، په دې باندې موږ مخکې خبرې کړي، که چېرته نه پیژنئ نو د for loop ویډیو حتما درسره وګورئ، په هغې کې مې دا خبره کړې ده. کنډیشن، انکریمنټ او ډیکریمنټ مونږ هر څه مخکې ویلې دي. اوس دا زموږ سره یو لوپ راغی، موږ ویلې چې for loop څه ته ویل کېږي؟ for loop دې ته وایي کله چې په یو لوپ کې دننه بل لوپ راشي. اوس زموږ سره دا for loop دی، په دې کې دننه کله چې بل لوپ راغی دغې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي nested for loop. دلته وګورئ زموږ سره نور هماغه کوډ دی، for لیکل شوی، انشلایزیشن دی، بیا دلته کې زموږ سره کنډیشن یا زموږ سره ټیسټینګ وي، او دلته کې زموږ سره هغه کنډیشن چیک کېږي، بیا زموږ سره انکریمنټ او ډیکریمنټ وي. او دلته کې هم زموږ سره دغه قوس چې دې ځای کې زموږ سره شروع شوی دی دلته زموږ سره بیرته چې شو بند شو، او دلته هم د دې اولنی لوپ چې دلته کې سٹارټ شو دې ځای کې زموږ سره بیرته اینډ شو، او دلته کې هم زموږ سره د دغه لوپ بلاک اپ سټیټمنټ دی. اوس دغه لوپ ته څه ویلی کېږي؟ دغه لوپ ته چې دی دغه اولني لوپ ته دې ته آوټر لوپ ویل کېږي، یعنی دغه کوم اولنی لوپ چې راغلی دی دا لوپ دا فار لوپ چې دی دې ته آوټر لوپ ویل کېږي. او دا ننه چې په دې کې کوم راغلی دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته انر لوپ ویل کېږي. نو دا زموږ سره انر لوپ دی، دا زموږ سره انر لوپ دی، او دا زموږ سره آوټر لوپ دی. کوم مطلب آوټر مینز باندې او انر مین داخل. نو دا کوم چې په داخل کې راغلی دي دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي انر لوپ. اوس راسو د پریکټیکل ته چې څنګه کولی شو مونږ دا مطلب دې تاسو ته مثال در کوم. نو زه راځم دلته VS کوډ ته، او دلته کې زه GSDev15.html مې ولیکم او سمپل دلته تاسو ندایه ولیکئ انټرپریس کې. نو تاسو سره به دا سټرکچر د HTML چې دا به تاسو درکړي. دلته هم دلته کې سکرپټ ټګ مې اوپن کو، سکرپټ ټګ مې بیرته کلوز کړ، ځکه JavaScript کوډ چې تاسو لیکئ نو باید هغه تاسو د سکرپټ ټګ په منځ کې باید تاسو ولیکئ. دلته زه راځم ګورئ مونږ سمپل مونږ ویلې چې یو تاسو سره یو for loop وي، په هغې کې دننه تاسو سره بل لوپ وي. نو دې کې نه ګوره دلته زه راځم او دلته ما بل لوپ واخیسته، دغه ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي nested for loop.
او بل خبره دا چې دې ځکه نه دی دغه کوډ چې دی دلته کې بلاک اف کوډ چې دا بلاک اف سټیټمنټ چې دا د دې لوپ مربوط کیږي او دا امکان لري چې دلته کې اوسېږي یا امکان لري مطلب تاسو دې ځای کې ولیکئ دلته کې دا قوس چې دی دا د دې ځای کې دا د یو لوپ دی د انر لوپ دی نو د انر لوپ نه لاندې هم تاسو لیکلی شئ او د انر لوپ نه باندې هم تاسو کولی شئ چې ولیکئ نو دلته زه راځم او سمپل دلته زه ورته لیکم چې لیټ دلته ما لیټ ایکس او ایکس کې ما واچول چې ما ته ایکس کې واچول 0 او دلته ورته وایم چې دغه ایکس چې دی دا کوچنی دی له چانه له دریو څخه او دلته کې زه ورته وایم چې دا ایکس ما ته پلس پلس کوه دا ما یو لوپ واخس او په دې لوپ هم دلته کې هم زم دا کوډ بیا تکراروم دلته ورته چې وای مساوي دی ل 0 سره او دغه وای چې دا کوچنی به پرس کما دلته سلور ولیکل سلور می واخستل او دلته ورته چې وای ماته پلس پلس کوا دې کوډ کار بسوي کوډ د تشریح کوم صرف یو ځل زولي کوم ګور دلته ما ولیکل چې ډاکومنٹ ډاټ رائټ کما تا اول ماته سب پرینټ کا دلته ورته چې ماته پرینټ کا x راته پرینټ کا x شه د په x کې دغه نمبرز پراته دي لسی پر نواخله تر 2 پورې ځکه درې ما مساوي ورته نه دی ویل نو درې پکې شامل نه دی دلته مې x ورته ویلي او په دغه انر لوپ کې دلته زه ورته وایم چې تما ترا کڅ شه تما ته x هم راکا دا کوډ ما ولیکه که زه پیج کنټرول اس کما او راشم دلته رائټ کلیک او دلته کې اوپن وذ لایو سرور کما نو ما دلته سپرینټ کیږي نو دلته کې ګور ماته دا نمبرز دا سپرینټ شول زه اوس ورته وایم چې کله د اول ځل لپاره ماته د ایکس واي قیمتونه پرینټ کیږي بیا د بریک اخیستل کیږي نو دې لوپ نه د دغه اوټر د انر لوپ چې دی لدینه باندې راوځم او دلته ځلی کما ډاکومنٹ ډاټ رائټ او د دې په مینس کې دلته ما ولیکل چې تماته بیار راکا نو که دلته زه بیار واخلم زه پیج کنټرول اس کوم ځل چې کوم ګور داس موږ سر په دې طریقې سره د سکیږي شو کیږي خود راکیږي خو زما د سینې دی پکار زه دلته کې دا کمنټ کوم یا دا مې پاک زما هدف دا دی چې دلته کې زه وایم دلته کې دا اولنې زموږ سره دا زموږ سره آی دی سوري دا زموږ سره ایکس دی دا زموږ سره وای دا یو ایکس دی دا وای دی دا ایکس دی دا وای دا ایکس دا وای دا ایکس دا وای د سیدی دا ښه نو زم دلته راځم دې چې زه ورته لیکم دلته کې ډبل کوډ کې مې دلته ورته واچول چې دا زموږ سره دی ایکس قیمت دی پلس صحیح ده او دا یو چې دلته ډبل کوډ دلته مې ورته ولیکل چې دا زموږ سره دی وای دی نو که دلته زه اوس دلته کې دا مې ها اوکې دی کې نه ډبل کوډ او دلته مې پلس واچو اوس ګورئ دلته زه دا پیج کنټرول اس کوم اوس به تاسو ته معلوم شي ګورئ دلته زموږ سره x 0 دی y 0 دی بیا x 0 بیا y 1 دا کوډ دلته کې زه غواړم دې چې ما سره دی دلته دلته کې یو بیا راچوم چې دا نوی لاین ته لاړ شي بیا دلته زه کوډ تشریح کوم چې دا څنګه پرینټ شول ګورئ دا وګورئ دا زموږ سره د راغی نو دلته اول زموږ سره دا د x قیمت شو دا د y دا د x دا د y دا د x دا د y زه یو بل کار کوم دلته لاندې راځم دلته زه ډاکومنٹ ډاټ رائټ لیکم او دا دلته کې مې فرض دلته مې ډبل کوډ دلته مې منفي واچوله که زه پیج کنټرول اس کوم چې دا څنګه ښکاري خدل د زیو بیار ورکوم چې دا موږ سره دې ځکه ناراضي دا کوډ مې صرف تاسو د پوهې لپاره دلته واچو ضروری نه دی صرف تاسو دا کوډ تشریح کوم نو دی وجنه ګوري دا کوډ ما سره راغی اوس دا څنګه پرینټ کیږي دا څه شته دا درته تشریح کوم دا غینه مخکې زه دا کوډ دې ځنه کاپی کوم دا کوډ مې دې ځنه کاپی ک کنټرول سی یا یو بل کار کوم سم دلته دی وی پینټ ته نوړم ما وخت چې پینټ ته وسم ختم دلته تشریح کوم او دا کوډ مې هم دې خاطر راوړو صحیح شو اوس راځم دا کورس تاسو شروع کوم دا کار څنګه مینز دا ماته څنګه دا پرینټ کړي د اول ځل لپاره نه دی دلته کې د x قیمت څو دی د x قیمت زموږ سره دی 0 کله چې د x قیمت دا زموږ سره 0 راغی نو دلته کې کنډیشن چک کړي چې آیا x کوچنی دی له دریو څخه کنه د x قیمت دی 0 نو 0 کوچنی دی له دریو نه کنه بالکل کنډیشن زموږ سره صحیح دی کله چې کنډیشن صحیح دی نو لاندې راځي او دلته ګوري چې بل پار لوپ پیدا کو په دې لوپ کې لیکل شوی چې y مساوي دی له 0 سره اوس د x خبره ختم شو اوس د خبره y دي شو د y شروع شو نو دلته ګوري چې دلته لیکل شوی دی چې y مساوي دی له 0 سره او کنډیشن د سې دی چې y کوچنی دی لچانا لسلورنا نو آیا y چې د 0 نو 0 کوچنی دی لسلورنا بالکل کنډیشن صحیح شو کله چې کنډیشن صحیح شو نو هم د لاندې راځي ګوري چې دلته لیکل شوی ډاکومنٹ ډاټ رائټ x
نو دلته کې x په ډبل کوټ کې لیکل شوی نو دلته کې هم x زموږ سره سکیږي x زموږ سره پرنٹ کیږي بیا دلته ګوري چې پلس کنکټینیشن دی او دلته کې زموږ سره x لیکل شوی او د x کې څه پراته دي په x کې زموږ سره پراته دي 0 پروت دی نو دلته کې 0 زموږ سره سکیږي پرنٹ کیږي بیا چې کله دام پرنٹ شو بیا لاندې راځي ګوري چې دلته کې زموږ سره ډاکومنٹ ډاټ رائټ لیکل شوی y دی نو دلته کې هم موږ سره په سټرینګ y لیکل شوی دلته هم زموږ سره y سکیږي y هم زموږ سره دلته کې y هم پرنٹ کیږي کله چې y پرنٹ شو ګوري چې دلته کې بیا پلس کنکټینیشن دی ګوري چې y پروت دی y قیمت څو دی په y کې زموږ سره پروت دی 0 پروت دی نو دلته کې هم زموږ سره 0 سکیږي هم د 0 زموږ سره پرنٹ شو اوس بیا دلته کې چې کله دا هم خلاص شو بیا راځي لدی لوپ نه باندې نه راوځي صحیح ده هم دی لوپ کې دی ځکه تاسو ګورئ چې دا کنډیشن فال شوی نه وي نو تر هغې پورې دا په همدې لوپ زموږ سره څه کېږي تکرار کېږي دلته راځي او واي پلس پلس کېږي واي پلس پلس په دې مطلب چې د واي له قیمت سره یو جمع کړه د واي قیمت څو دی د واي قیمت دی 0 دی د واي قیمت زموږ سره 0 دی دلته ویلي چې د واي قیمت سره یو جمع کړه نو 0 جمع یو دا زموږ سره څو کېږي د واي قیمت مساوي شو له یو سره یعنی واي قیمت زموږ سره څو راغی د واي قیمت زموږ سره یو شو کله چې د وای قیمت یو شو اوس کنډیشن چک کیږي چې آیا وای کوچنی دی له څلورو څخه یعنی یو کوچنی دی واړه دی له څلورو نه بالکل دی نو چې کله دی لاندې راځي ګوري چې ډاکومنټ ډاټ رائټ x لیکل شوی د x قیمت څو دی 0 دی ځکه x په هغه 0 کې پروت دی نو دلته کې x موږ سره وختي 0 پرنٹ شو اوس هم 0 دی y موږ سره وختي 0 نو 0 پرنٹ کو اوس د y قیمت څو دی د y قیمت یو دی نو یو موږ سره شي کېږي دلته پرنٹ کېږي کله چې یو پرنٹ شو بیا دلته کې بیا ورته ویل شوی بریک نو دلته هم زموږ سره چې کېږي نوی لاین ته راځي بیا دلته x مساوي 0 دلته کې لیکل شوی دا ولې ځکه چې دلته کې زموږ سره د x دا ځکه چې دې ځکه نه دی دلته بیا دا چې دلته کې زموږ سره کله 1 پرنٹ شو دا بیا راځي دلته کله چې دلته راغی دې ځکه ګوري چې y پلس پلس لیکل شوی بیا ورته وایي چې د y له قیمت سره یو جمع کا نو د y قیمت څو دی د y قیمت خو یو دی نو دلته ویلي چې د y قیمت یو دی او یو سره بل جمع کا نو چې کله یو سره بل جمع کی د y قیمت کیږي 2 نو چې کله 2 شو کنډیشن چک کوي چې آیا y چې دا کوچنی دی له څلور نه یعنی 2 سیدی دا کوچنی دی واړه دی له څلور نه یس دی نو چې کله دی لاندې راځي ګوري چې دلته کې x لیکل شوی د x قیمت خو هغه څلور دی ځکه دا لوپ یو ځل اجرا شو چې کله یو ځل اجرا شو نو دلته کې هم زموږ سره څه کېږي دلته کې x زموږ سره بیا داسې پرنټ کېږي نو د y قیمت 2 دی لاندې راځي ګوري چې y دی د y قیمت 2 دی y پرنټ کېږي بیا r دی نو دلته هم زموږ سره نوی لاین ته راځي همدغه شانتې بیا دلته راځي دا بیا دلته راځي ګوري چې y پلس پلس لیکل شوی نو د y قیمت څو دی د y قیمت دی 2 نو چې کله د y قیمت 2 دی دلته ورته پلس پلس ویل مطلب دا دی چې یو سره بل جمع کړو د y قیمت زموږ سره څو راغی د y قیمت شو 3 کنډیشن چې کوي چې آیا دا زموږ سره کوچنی او مساوي مساوي نه کوچنی دی کنه بالکل دی دا نه کوچنی دی نو چې کله کوچنی دی لاندې راځي د x قیمت پرنٹ کوي چې x کې زموږ سره 0 دی نو هغه 0 پرنٹ کو او دلته ګوري چې y کې زموږ سره 3 پروت دی نو y کې چې کله 3 پروت دی تا ته 3 پرنٹ کی هغه نه پات زموږ سره br دی نو نوی لاین ته براشي کله چې نوی لاین ته راغی نو دلته کې هم موږ سره بیرته راځي دلته او د وای قیمت څه کېږي پلس پلس کېږي کله چې د وای قیمت سره یو جمع شو نو د وای قیمت 3 د یو چې سره جمع شي نو د وای قیمت زموږ سره کېږي سلور نو چې کله دا سلور شو کنډیشن دلته کې اوس کنډیشن چې کېږي چې آیا وای کوچنی دی له سلور نه کنه د وای قیمت دی سلور نو آیا سلور کوچنی دی له سلور نه کوچنی نه دی نو چې کله کوچنی نه دی نو دا دغه لوپ زموږ سره فال شو چې کله فال شو لاندې راځي ګوري چې لاندې دلته کې ډاکومنټ ډاټ رائټ او دلته کې یو لاین ورته ورکړل شوی او br د لاین بل سره د پرنٹ شي او br یو نوی لاین ته براشي بیا دا زموږ سره دلته راځي اوس x ته بیا راغی x ته راغی ګوري چې دلته کې x پلس پلس دی د x قیمت زموږ سره تر اوسه پورې 100 پرنٹ کړي 0 پرنٹ کړي کنه نو دلته به د x قیمت پلس پلس مطلب دا دی چې د x قیمت پلس 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 مطلب یعنی د x له قیمت سره یو جمع کا نو x مساوي دی 0 پلس 1 یعنی د x قیمت زموږ سره چی شو د x قیمت زموږ سره 0 شو اوس همدغه شانته لکه څنګه چې وخت زموږ سره سلور پر 0 پرنٹ شو همدغه شان سلور پر زموږ سره یو سکیږي پرنٹ کیږي او همدغه شان قیمتونه هم زموږ سره 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 زموږ سره د وای قیمتونه سکیږي همدغه شان زموږ سره پرنٹ کیږي نو دا زموږ سره پار لوپ نو ملګرو پار لوپ هم همدغه شان کار کوي اول زموږ سره دغه کچیرته دغه فار لوپ زموږ سره فال شو بیا دا کوډ هیڅ نه اجرا کیږي ګوره پرځ که زه دا فالس کوم څنګه فالس کوم راغلم دلته مې ولیکل 10 دلته مې لس ولیکل
اوس که زه کنډیشن وګورم ما سره ګور څنګه مې چې کوډ کنټرول اس ک څنګه چې ما کوډ کنټرول اس ک نو دلته کې ما ته هیڅ هم پرنټ نشو ولې ځکه پرنټ نشو چې دلته کنډیشن زموږ سره اوس غلط شو د ایکس قیمت مساوي ده ل لسو سره او دلته کې کنډیشن دا ده چې ایکس کوچنی ده ل دریونه چونکه ایکس قیمت خلاص ده او لس خو ل دریونه زیات دي کوچنی نه دي نو کنډیشن زموږ سره فال شو کله چې کنډیشن فال شو نو دا ټول لوپ زموږ سره چیک کیږي فالس کیږي کدی ځنه لاندې ګور کدل ته سره شمه د زول کم چې ډاکومنٹ ډاټ رائټ مې ولیکو پرس کا د دې پمنس کې دلته کې ډبل کوټ کې مخبل نوم ولیکو پرس کې دلته مخبل نوم لیکم ما دلته خپل نوم ولیکو ګور کې پیج کنټرول اس کم زمانوم دلته کې پرینټ کیږي هیڅ مشکل نشته ولې پرینټ کیږي ځکه پرینټ کیږي چې دا لوپ زموږ سره فال شو که چیرته دا زموږ سره ترو شي پرس کې دلته ما 2 لیکل ګور اوس دوشول که زه پیج کنټرول اس کما نو دو دلته کې ګوره ایکس قیمت ده زموږ سره اوس د ایکس قیمت 2 ده او کنډیشن دسې ده چې ایکس چې دا ایکس کوچنی ده ل دریونه نو د ایکس قیمت د 2 آیا 2 کوچنی دي ل دریونه بالکل دي نو یو ځل مونږ ته سکیږي دا مونږ ته یو ځل پرینټ کیږي نو دلته مونږ ته چې پرینټ شي دلته مونږ ته پرینټ شي چې دلته ایکس لیکل شوی نو مونږ ته پرینټ شي ایکس او دلته وسر پرینټ شي ایکس 2 کله چې ایکس 2 پرینټ شو نو سو پرې مونږ سره ایکس 2 پرینټ کیږي دا مونږ سره څلور پرې ایکس 2 د سی پرینټ کیږي او دې ځکه زمونږ سره چې دي دې ځکه زمونږ سره وای ده نو دلته کې y0 y1 y2 y3 دا زموږ سره دلته سی پرینټ کیږي کلم چې دا ټول پرینټ شول دلته کې بیا د دلته زموږ سره د یو لاین هم راشي دا غینه بعد بیا دلته راځي او د ایکس قیمت سره یو جمع کیږي کله چې د ایکس دلته کې ورته ویلي ایکس پلس پلس یعنی د ایکس قیمت سره یو جمع کړو د ایکس قیمت څو د 2 ده کنه نو کله چې د ایکس قیمت سره یو جمع شي د ایکس قیمت بشي 3 کله چې د ایکس قیمت 3 شو نو کنډیشن دسې ده چې ایکس چې دا کوچنی ده ل 3 نه او د ایکس قیمت څو د 3 ده نو 3 کوچنی ده ل 3 نه نو فال شو نو زموږ سره یوازې دغه څه چې ما ولیکل یوازې موږ ته هم دا پرینټ کیږي که زه دا پیج کنټرول اس کما ګوره ماته یوازې دا پرنټ شول اوس وګورئ دلته کې 2 ولیکل شو که دلته 1 ولیکم ګورئ اوس 1 که زه ولیکم نو دلته کې 1 ولیکل شو اوس 1 چې د کنډیشن چې کیږي چې ایکس کوچنی ده ل 3 نه یعنی یو کوچنی ده ل 3 نه بالکل کنډیشن صحیح ده نو چې کله کنډیشن صحیح شو نو موږ ته څه پرنټ کیږي موږ ته بدا یو پیر موږ ته دلته کې x1 2 3 نه سوري اول ځل لپاره موږ ته x1 1 1 1 دا موږ ته څلور پرې پرینټ کیږي بیا y چې د 0 1 2 3 موږ ته پرینټ کیږي بیا موږ ته څه پرینټ کیږي بیا 2 چې د موږ ته څلور پرې به 2 پرینټ کیږي څلور پرې 2 پرینټ شو بیا دلته کې زموږ سره بیا 0 1 2 3 د سی پرینټ کیږي که زه پیج کنټرول اس کما دا وګورئ ما ته هم دغه شاته پرینټ شول ولې ځکه دلته کې د ایکس قیمت یو دی نو ایکس یو راغی بیا ایکس 2 2 2 راغی نو تر څو پورې چې دغه سټیټمنټ یا دغه اولنی لوپ چې دی چې آوټر لوپ چې دی که دا زموږ سره ترو نو دا هم زموږ سره چیک کیږي پرینټ کیږي که چیرته دغه آوټر لوپ زموږ سره فال شو بیا دا هم زموږ سره نه پرینټ کیږي نو دا زموږ سره فار لوپ